بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګرانو خوږو لیدونکو په دې هیله امید چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله سوکاله یاستئ. زما خوږو ملګرو د تل په څیر د دې ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره تاسو خدمت ته راغلی یم. هغه هم زموږ نننۍ ویډیو چې دا د تاسو به خبر شوي یاستئ د ډي وي لاټري 2023 کال چې کوم د امریکا دپاره ده، یعنې هغه چې 55,000 کسان به هغوی ته لاټري کې دوی لاټري به وځي او دوی ته به ګرین کارت ورکوي، یعنې دایمي د امریکا د اوسېدو کارت به ورکوي ورته. نو خپل بخت وازمایي، ثبت نام ورته وکوي. نو هغه چې موږ څنګه کولی شو ورته ثبت نام وکړو، زه به تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم. نو خوږو ملګرو راځو چې ویډیو شروع کړو. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه هیله کوم، که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هغه ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې بیل نشان ووهئ چې کله موږ تازه او نوې ویډیو اپلوډ کوو ته تاسو نوټیفیکیشن زر در ورسیږي او تاسو له نوې خبر یا هم کوم ښایسته ویډیو وي هغې معلومات تاسو ته زر تر زره ورسیږي. نو زما خوږو ملګرو تاسو به راشئ براوزر ته. زه دا لینک چې دی که تاسو هر یو براوزر لرئ، کروم براوزر لرئ، بل یو لرئ، پروا نه کوي، خو زه به تاسو ته د دې اصلي لینک چې دی هغه په ډسکرپشن کې واچوم. ما ډیر زیات وکتل په ګوګل کې، خو زیاتره فیک سایټونه وي. هغوی چې کله ته اپلای کوي که نه، نو هغوی پیمنټ غواړي، یعنې پیسې کټ کوي. خو دا کوم چې دی دا د کومه لاټري دپاره موږ ثبت نام کوو، دې کې پیسې نه کټ کوي، بیخي پیمنټ غواړي. نو تاسو غلط نه شئ. نو زه تاسو ته اصلي کوم ویبسایټ دی هغه تاسو ته زه په ډسکرپشن کې د هغې لینک اچوم. صحیح ده؟ نو تاسو به هغې ځای نه هغه لینک کاپي کوئ یا هم کلیک پرې وکئ او خپل براوزر کې یې خلاص کړئ. نو ګورو چې تر څو لینک خلاص شي، نو تاسو ته به دغه شانتي یو صفحه خلاصه شي. کله چې دا صفحه خلاصه شو، دلته یو تاسو سکرین شاټ واخلئ د خپل فارم نمبر چې دلته لیکل شوی هر څه مکمل دی، به سکرین شاټ واخلئ چې بیا غلط نه شي. دلته چې کوم کوډ لیکل شوی په دې جال کې هغه به تاسو ورکړئ. زه به کوډ ورکړم، شاید تاسو ته بدل راشي، دا خو کوډونه دي بدلیږي. نو څنګه څه ډول چې لیکل شوی وړوکی حرف وړوکی ولیکئ، غټ ولیکئ، بیا سبمیټ ووهئ. کله چې مو سبمیټ کړو، دلته به لومړی چې دی یو یادونه کوم، دا ثبت نام چې بغیر د پاسپورت هم کیږي. تاسو ته به زه طریقه وښیم. زیاتره خلک وایي بغیر د پاسپورت نه کیږي، خو بغیر د پاسپورت هم کولی شئ. دلته به تاسو لاست نیم ورکئ، یا په تذکیره کې الکترونیکي تذکیره کې تاسو اخیستې وي هغې کې لاست نیم یا تخلص به لومړی ورکئ. زه به خپل معلومات ورکم، بیا به فرست نیم ورکئ. صحیح ده؟ نو فرست نیم چې ورکړو، بیا میډل نیم به ورکړئ. دې کې به تاسو نو میډل نیم ووهئ د لاندې اپشن. دلته بیا تاسو جنډر انتخاب کوئ، میل یاستئ یا فیمیل. صحیح ده؟ دلته بیا برث ډیټ ورکړئ. برث به زه خپل ورکړم. لومړی کې به تاسو میاشت ورکړئ، یعنې څومره میاشت. دویم کې به چې دی ورځ ورکړئ، څومره ورځ. په الکترونیکي تذکیره کې تاسو کتلی شئ، هلته مکمل ډول لیکل شوي. او کال به ورکړئ خپل. د دې نه بعد به تاسو کوم ښار کې پیدا شوي یاستئ، دلته لیکلي دي فقط، یعنې سټي ښار ولیکئ. نو ما ولسوالي لیکم، ما هیواد لیکم، نو همداسې بل څه لیکئ. نو هغه خپل ښار به ولیکئ. زه به جلال آباد ورکړم. همدا شان به تاسو کوم هیواد کې پیدا شوي یاستئ هغه هیواد ورکړئ. افغانستان، پاکستان وایي، که هر ځای تاسو ورکولی شئ. بیا به تاسو لاندې راشئ، دا ځای به پرېږدئ او دلته پاسپورت. که تاسو پاسپورت لرئ نو تاسو خپل دا معلومات کتلی شئ، اسانه دی. خپل هر څه ورکړئ ورته، نوم او لاست نیم او همدا شان پاسپورت نمبر دی. بیا پاسپورت کوم تاریخ وي هغه تاریخ دی، هیواد دی. که چېرته تاسو پاسپورت نه لرئ، دلته بي اپشن کې تاسو ګورئ لیکلي I am not required to submit passport information. تاسو به دا کلیک کړئ. دا ما چې کله کلیک کړو، دلته به لاندې تاسو یو بل اپشن وټاکئ، یعنې تاسو ولې پاسپورت نه دی اخیستی. یعنې پوښتنه کړي چې تاسو پاسپورت نشئ داخلولی، معلومات نشئ داخلولی، ولې م نه دی اخیستی. نو تاسو به ورته دلته د لاندې دویم انتخاب کړئ. یعنې موږ غواړو چې
پاسپورټ مونږ نه دی اخیستی، توان نه لرو او غواړو چې پاسپورټ بیا هلته ترلاسه کړو. نو دا به تاسو دویم وهئ. دلته تاسو به راشئ، یعنی تصویر کوم دغه چې تاسو ته اوس ښودلی چې تصویر باید څه رقم تصویر وي، دوی وایي چې تاسو باید سکین تصویر ورته اپلوډ کړئ، هغه تصویر چې 6 میاشتو نه ډېر وخت یې نه وي شوی. بل پاسپورټ سایز، یعنی څنګه اوس مونږ دا سایز برابر کړو ورته، تاسو به لاړ شئ او پکسل لیب ته به لاړ شئ. صحیح، پکسل لیب یو اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ، زه درته وښایم. هغې کې به تاسو د عکس سایز برابر کړئ. پکسل لیب به خلاص کړئ. کله چې مو خلاص کړو دلته به تاسو لومړی دغه 3 ټکي وهئ. دلته به ایمیج سایز وهئ. ایمیج سایز به دلته تاسو څو برابر کړئ. هغوی لیکلي دي چې 600 په 600 کې یا 1200 پکسل ترمنځ باید وي. نو تاسو به ورته 900 برابر کړئ. صحیح ده، تم ورته برابر کړو. دلته بیا تاسو جمع علامه وهئ. دلته به تاسو تصویر راواخلئ، کوم تصویر چې تاسو سکین کړی وي. زه به تصویر راواخلم. دا زما تصویر دی، دا مې راواخیستو. تاسو ورته سایز برابر کړئ. تصویر سایز مو برابر کړئ. بل ته سیف وهئ او بیا به تاسو دلته سیف ټو ګالري وهئ. کله چې مو دا سیف کړو نو تاسو به بیرته راشئ او هغه ویب سایټ ته به راشئ. دلته به چوز نیو فوټو وهئ او خپل تصویر به ورته اضافه کړئ. صحیح ده، ډېر دقت سره تاسو باید ثبت نام وکړئ تر څو مشکل رامنځته نه شي. نو دا تصویر به تاسو ورته اوپن کړئ. دا تصویر داخل شو. بیا به تاسو راشئ مایلینګ ادرس ته، یعنی لیږلو ادرس دی. تاسو ته مقصد یا کوم پارچه رالیږي څه رالیږي، نو هغه مکمل ادرس، پوسټخانې ادرس، دغه مکمل تاسو باید صحیح ورکړئ. دلته به لاندې کنټري انتخاب کړئ او دلته پوسټل کوډ، هر یو ولایت چې دی خپل پوسټل کوډ لري. ننګرهار چې دی 601 دی، مرکزي پوسټخانه. دلته به تاسو خپل ولایت نوم ورکئ او دلته به تاسو ښار نوم ورکئ او دلته به تاسو خپل چې کوم ځای کې اوسېږئ هغه ځای به ورکئ او دلته هم هماغه ادرس. پروا نه کوي چې څنګه یو شان ورکړي، پروا نه کوي، خو لومړنی باید تاسو زیپ کوډ یا پوسټل کوډ سم ورکړی وي. نور پروا نه کوي. پاس آپشنل دی، پروا نه کوي، پرېږدئ. بل دلته چې دی لیکلي دي کنټري ویر یو لیو ټوډے. نو لایف ټوډے تاسو اوس کوم ځای کې اوسېږئ، یعنی فعلا په کوم هیواد کې یاستئ. موږ فعلا په افغانستان کې یو. دلته آپشنل کې بیا موبایل نمبر دی، که تاسو ورکوئ که نه ورکوئ مشکل نشته، خو تاسو باید ورته ورکړئ. کیدای شي تاسو ته زنګ وهي. دلته ایمیل به ورکئ. ایمیل داسې ایمیل ورکئ چې تاسو سره خپل پاسورډ هم ولري او بل چا سره نه وي، داسې نه چې تاسو بیا پاسورډ هیر وي او موبایل کې مو خلاص نو بیا تاسو ته ستونزه پېښوي چې بیا تاسو کله ریزلټ ګورئ نو هغه بیا تاسو نشئ کتلی. نو دلته به هم دواړه یو شانتي هغه ورکړي. کنفرم به کې کوم جیمیل چې پاس ته ورکړي وي هغه به لاندې هم ورکړي، خو یو دغه ته فکر کوئ دلته فاصله نه ورکوئ. اخر کې بیخي فاصله به ورکوئ نه. دلته به تاسو زده کړو کچه د څومره زده کړې مو کړي دي. نو دلته به تاسو انتخاب کړئ چېرته تاسو 12 فارغ یاستئ. های سکول ډیګري وهئ. های سکول ډیګري
نور هم شته دی تر دکتورا پورې هر څه شته پکې. بل چې دی پوښتنه کړې تاسو واده شوي یاستئ یا نه یاستئ واده شوي نو ان میرټ که واده شوي یاستئ بیا لاندې وهئ. نو زه سنګل مجرد یم نو بیا ان میرټ وهم. نو هغې نه بعد دلته پوښتنه کوي یعنې څو ماشومان لري. که چېرې تاسو دا وهئ یعنې واده مو کړی دی بیا تاسو خپل ماشومانو شمېر ورکئ، خو که چا نه وي کړي هغه دې مه ورکوئ. مشکل نشته که تاسو ورکئ که ور نه کوئ، خو که واده مو کړي وي حتما دلته ماشومانو شمېره ورکړئ څو بچیان لرئ. دلته به کنټینیو ووهئ. کله چې مو کنټینیو وهلو انتظار به شي تر څو بله صفحه موږ ته خلاصه شي. دا د لومړی پارټ چې دی مکمل شو او دوهم پارټ ته راغلو. دلته چې دی مکمل هغه معلومات یعنې که چېرته تاسو غلطي کړي وي هغه تاسو اوس ټول مکمل وښیي تاسو ته چې کوم معلومات تاسو داخل کړي دي. نو که چېرته تاسو غلطي کړي وي بیا دلته لومړی سر کې لیکلي go back to part 1 یعنې بیرته اول پارټ ته لاړ شئ. ایډیټ کوئ را ایډیټ کوئ. صحیح ده. نو دا مکمل شو، هر څه صحیح دي. دلته اوس وایي سبمیټ. دلته به تاسو سبمیټ ووهئ. کله چې مو سبمیټ ووهلو نو دا د ستاسو کوم معلومات دي هغه انفارمیشن دا چې دی ورسېدو سکسس شو. نو خو کوم ملګرو ډېره ښایسته طریقه ده. بل دلته ډېر دقت اوسئ. دغه ځای چې کوم دی دلته یو سکرین شاټ واخلئ. ما اول سر کې اخیستی و خو باید تاسو دلته واخلئ. هلته هم صحیح دی، معلومات به هم تاسو سره وي. خو دا کوم چې ډیجیټل سیګنیچر دی دا ډېر مهم نمبر دی. په دې باندې بیا تاسو کنفرمیشن نمبر او دا ډیجیټل سیګنیچر دا دواړه نمبرونه ډېر مهم دي. کله چې ریزلټ راوځي نو دا په دې باندې بیا تاسو ریزلټ کتلی شئ. خو که چېرته ریزلټ داسې واخله چې 5 میاشتې 6 میاشتې بعد یا 1 کال بعد اعلانېږي، خو زه به تاسو ته حتما په هغې باندې هم که ژوند ویډیو جوړوم. نو خوږو ملګرو تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله آباد اوسئ.